د خرقې مبارکې هغه داستان چې تر اوسه مو نه و اورېدلی. په دې ویډیو کې موږ تاسو ته د خرقې مبارکې پوره داستان تر هغه چې افغانستان ته انتقال شوه اورو. نو تر پای له موږ سره اوسئ او د داسې نورو تاریخي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل حتما سبسکرایب کړئ. کله چې الله جل جلاله آدم علیه السلام له جنت څخه ځمکې ته راواستاوه نو د ده د محافظت لپاره یې دغه کمیس راولېږه. تر دې وروسته د نوح علیه السلام د طوفان څخه مخکې دغه کمیس د جبرائیل امین په واسطه نوح علیه السلام ته ورکړل شو. د نوح علیه السلام څخه وروسته دغه مبارک کمیس د جبرائیل امین په واسطه ابراهیم علیه السلام ته وسپارل شو. د همدې کمیس له وجې د الله په امر ابراهیم علیه السلام د نمرود له اور څخه وژغورل شو او همدا کمیس چې یوسف ته په څا کې پناه ورکړه. د یوسف علیه السلام څخه وروسته دغه مبارکه خرقه د ملایکو په واسطه خاتم النبیین محمد صلی الله علیه وسلم ته ورکړل شوه. پیغمبر علیه السلام دغه کمیس د معراج په شپې او په حجة الوداع کې اغوستی و. د حضور پاک د رحلت څخه وروسته د هغه د وصیت په مطابق دغه کمیس جلیل القدر صحابي اویس قرني ته وسپارل شو. اویس قرني له خپل وفات څخه مخکې دغه مبارکه خرقه غار حرا ته ووړه او د 2 کلو لپاره هلته پاتې شوه. تر دې وروسته دغه مبارکه خرقه بغداد ته انتقال شوه تر هغه چې تیمور لنګ په بغداد حمله وکړه. تیمور لنګ دغه مبارک کمیس له ځان سره بخارا ته را انتقال کړ. دغه مبارکه خرقه تر ډیره بخارا کې وه تر هغه چې احمد شاه بابا بخارا فتح کړ. وروسته بیا احمد شاه بابا دغه خرقه د بدخشان له لارې قندهار ته انتقال کړه چې له همدې امله د بدخشان مرکز د فیض آباد په نامه ونومول شو. احمد شاه بابا د دغه خرقې د تکریم لپاره د قندهار په ښار کې یو لوی مسجد ورغاوه چې تر اوسه خرقه مبارکه پکې شتون لري. د غازي امان الله خان په وخت کې کله چې د وبا ناروغي عامه شوه او ګڼ شمېر تلفات یې لرل نو د علماو په مشوره یې دغه مبارکه خرقه راوویسته چې د وبا له مرض څخه یې خلاصون وموند. تر دې وروسته دغه مبارکه خرقه د اسلامي امارت د لومړۍ دورې پر مهال د ملا محمد عمر مجاهد لخوا د سختې وچکالۍ د له منځه وړلو لپاره راوویستل شوه. دغه مبارکه خرقه خوشبختانه تر اوسه افغانستان کې شتون لري.